السلام علیکم ګرانو لیدونکو کوچنی اختر مو مبارک شه. الله دې وکړي چې روژې مو په خیر تېرې کړې وي او اختر مو په خیر پیل کړی اوسي. نن د اختر دویمه ورځ ده او دا ځل موږ پرېکړه وکړه چې له شور او ښار نه لرې لاړ شو. موږ د ملګرو سره راغلي یو کپرګلې لغمان ته، یو داسې ځای ته چې دلته نه ګڼه ګوڼه شته، نه شنه باغونه او نه شنې سیمې، خو بیا هم یو خاص سکون لري. لغمان که څه هم په سمسورتیا مشهور دی، خو نن به تاسو ته د شین لغمان نه ورهاخوا یو بله څېره در وښایم. یو داسې ځای چې د لویو کاڼو او غرونو ترمنځ پټ دی او تر ټولو جالب دا چې دلته یو مشهور ځای هم شته چې خلک یې د شیطان ګم یا شیطان ګمک په نوم باندې پیژني. هو نن موږ دلته خپل اختر په رښتیا ولمانځه د ملګرو سره د غرونو په منځ کې او د خپل لاس په پخلي سره د چرګ په کړایي سره. راځئ دا تجربه یو ځای وګورو، تر پایه ویډیو وګورئ، انشاءالله چې خوند به ترې واخلئ. او دا ځای کوم ځای په اړه څه څه وایي؟ کپرګلۍ وي که نه، لغمان پنجشیر کپرګلۍ ده. دلته وایي شیطان هم ورک شوی و. د چکر پیل مو له پخلي نه وکړ، رومیان مو کټ کړل، پیاز مو کټ کړل، غوښه مو په دیګي کې واچوله. په دې فکر وو تر څو پخلی اماده کېږي موږ به د دې ښکلې سیمې ننداره وکړو او ځان به خستړی کړو تر څو خوراک اماده وي او په مزه مزه یې نوش جان کړو. له دې نه ښه احساس نشته چې په داسې ارام خاموش ځای کې د خپل لاس پخلی وکړې. دلته چې یو څو قدمه پاس لاړ شي منظره بدلیږي، هر طرف ته کاڼي دي، ځینې واړه، ځینې ډېر لوی، ځینې داسې ایښې ښکاري لکه چا چې قصدن تنظیم کړي وي. خو دا ټول د طبیعت کار دی، دا د خدای تعالی د عظمت نښه ده. موږ لږ نور مخکې هم لاړو، یو داسې ځای ته ورسېدو چې هلته کاڼي ډېر زیات وو، ځینې دومره لوی وو چې ته ورسره ځان ډېر کوچنی احساس کړې. په دې چکر کې موږ سره یو څو خواږه ملګري هم مل وو. بدون له ملګرو چکر هم بې خونده وي هم بې رنګه وي. موږ هم ټوکې ټقالې هم وکړې، همدارنګه منظره مو هم وکړه او نظرونه د طبیعت په اړه مو فکرونه هم سره تبادله کړل. د چکر په دوران کې دلته موږ سره یو فکر پیدا شو چې موږ د منظرو او د طبیعت په ښکلاو کې مصروف وو، نو په دې تشویش کې شو چې داسې نه وي چې موږ دلته مصروف یو او د لاندې چې کوم ملګري پاتې دي هغوی خوراک پخ شوی وي او هغوی پرې باندې شروع نه وي کړي. هغه ملګري تاسو ګورئ موبایل باندې مو زوم کړل، ښکاري تاسو ته چې څه په مزې پراته دي د خوراک په انتظار. په همدې وخت کې د ماسپښین د لمانځه وخت شو. په داسې آرام او خاموش ځای کې د لمانځه ادا کول یو بل ډول احساس لري. موږ هم همدلته د غرونو ترمنځ په خپل وخت لمونځ ادا کړ. رښتیا خبره دا ده کله چې انسان له شور نه لرې وي نو عبادت هم ډېر په سکون سره کېږي. که هر چېرته یې په سفر کې یې او که په چکر کې نو خپل لمونځ مه هېروئ، ځکه همدا لمونځ دی چې انسان ته سکون ورکوي او ژوند ته برکت راولي.
تاسو د خدای دا قدرت وګورئ، دلته ټول کاڼي دي او دغه اوبه چې را روانې دي دا د اوبو چینه ده. څومره په خوند او په مزې باندې را روانې دي، څومره پاکې او شفافه اوبه دي. دلته زه تاسو ته خپل یو ملګری ښیم چې هغه بیخي په طبیعت کې ورک شوی دی، پاس ختلی دی او د غرونو نندارې کوي. او راځه څنګه چل راغلی څه خو نو مزل دا چې موږ ډېر پاس ختلي وو، ډېر پورته ختلي وو، نو یو څه ستړي شو او غوره مو وګڼله تر څو یو څه استراحت وکړو. نور پاس مزل پاتې دی، پاس به هم خېږو. په دې خاطر باندې یو څه کېناستلو تر څو دمه شو. زموږ ملګری هم یو څه ستړی دی. دغه سړی چې تاسو وینئ دا ستړی شوی دی او ګیله کوي چې والا کوم ځای نه مو راوخېجوله مو ستړی شو. او دغه ملګري یاران تاسو ګورئ ټول هر یو په ځانګړې توګه باندې خپل د دې چکر نه لذت وړي، شاوخوا غرونو ته ګوري، ننداره کوي، حیران دي. دغه پاس غونډۍ سر ته چې موږ ختلي وو، لاندې هغې سیمې نه موږ مزل کړی دی تر څو پاس ځای ته راوخېږو. ښه ستړي شوي هم یو، وږي شوي هم یو او تږي شوي هم یو. هغه سپینو جامو والا سړی چې تاسو وینئ هغه دې لپاره راغلی دی چې ډوډۍ تیاره ده او تاسو تر اوسه په خپلو چکرونو کې غرق یاست. چون دلته موبایلونه هم کار نه کوي، بیچاره زنګونه والي دي خو موبایل کار نه دی کړی. نو اوس دا پکار دی چې تاسو ولې ناوخته کړی یا ولې په وخت ډوډۍ ته راونه رسېدلی. ډوډۍ البته تیاره ده، نو موږ هم ترې بخښنه وغوښته او روان یو چې لاړ شو ډوډۍ هم نوش جان کړو. که څه هم د ده خبره پر ځای ده او غوسه هم پر ځای ده چې ولې په وخت ډوډۍ ته ونه رسېدو او ولې مو ډوډۍ په وخت ونه خوړه. خو البته ته شاید خبر نه وي چې موږ د کومو منظرونو خوندونه واخیستل او موږ په داسې منظرو کې ډوب شو، داسې نندارې مو وکړلې چې هیڅ ډوډۍ ته مو پام نه شو او هیڅ البته چې وږي او تږي وو خو ډوډۍ ته مو پام نه و، په منظرو کې غرق وو. هغه خلک چې تاسو ګورئ هغوی زموږ طرف ته ګوري او داسې ښکاري چې دوی هم غوسه دي چې ولې ډوډۍ ته نه راځئ. ستاسو د وجې په موږ هم ډوډۍ ناوخته شو، خو خیر را به شو ډوډۍ ته انشاءالله چې نوش جان وکړو. د ډوډۍ تیارولو او خوړلو نه مخکې مو انار نوش جان کړل. دا چې هر چا راوړي وو کور یې ودان الله دې اجرونه ورکړي. البته زموږ ملګرو کې کوم یو راوړي دي نو بس ښه ډېر اجرونه یې وګټل. نو ډوډۍ تیارېدو نه مخکې موږ انار نوش جان کړله او ټول انتظار دی چې کله به ډوډۍ تیارېږي او موږ به ډوډۍ خورو. دا تاسو ګورئ سلاد د افغاني کلتور او دود مطابق سلاد هم په تیارېدو دی. ملګري لګیا دي زحمت ښکلی. البته زموږ دا انډیوال واوري چې دا څه وایي غوسه غوندې ښکاري. اوس هم دا ملګری په مو غوسه و خو وایي چې توتان خوري نو سکان به خوري، چې چکر یې وهي نو غوسې خو به اوري. زموږ پخلی هم تیار دی. نو زموږ ماما پخلی تیار کړی دی، البته ماشاءالله ډېر ښایسته او مزېدار او خوندور ښکاري. دا خو به وروسته د خوړو نه معلومات کېږي چې ذایقه او خوند یې څنګه دی. حتما یې بیا تاسو سره شریک کوو، خو داسې ښکاري چې انشاءالله ذایقه به هم ښه وي او خوندور به وي.
واقعا ذایقه یې بیخي واو ده او په داسې فضا او په داسې ماحول او چاپیریال کې په داسې ازادانه ځای کې خوراک کول نو بیا بیل کیف او خوند لري. لیدونکو دا هغه سیمې وې چې موږ تاسو ته وښودلې د کاپرګلې هغه غرونه چې واقعا د دید وړ وو او لیدل یې پکار وو. موږ په تاسو ولیدل. الله دې وکړي چې چکر هم ووهئ، ستاسو نصیب هم شي. اوس موږ په دې لاره باندې بیرته روان یو مهترلام ښار طرف ته. بیرته مو حرکت وکړ او اوس په لاره باندې یو. البته په لاره باندې د یو چیلنج سره هم مخ شو چې دغه موټر سکیل باندې ناست نفر موږ ته چیلنج راکړ چې تاسو موږ نه منشئ مخکې کېدی. البته دا کار نه دی پکار، ځکه په ډرایوینګ کې په ډرایورۍ کې احتیاط پکار دی، که هغه موټر سکیل وي یا موټر وي. نو اخر هم خپل ځای پوره کړ، موږ نه مخکې شو. نو دا هغه سیمې دي، دا هغه د کاپرګلې هغه دښتې دي. واقعا داسې دښتې دي چې سکون احساس درکوي. نو دوستانو څنګه چې مو تاسو سره اول کې ویلي وو چې د شیطان ګم دښته یا شیطان ګمک چې ورته وایي د هغې دښته به تاسو باندې ګورو. هغې نه مخکې چې هغه ځای راورسېږي د شیطان ګمک قصه زه تاسو ته وکړم. البته کومه قصه چې زموږ په خلکو کې مشهوره ده، البته واقعیت لري نه لري هغه بیل اړخ دی. خو داسې ډېر داستانونه شته ده چې هېڅ حقیقت نه لري. البته بیا هم خلک د هغې یادونه کوي او په هغې باندې عقیده ساتي چې هو داسې شوي دي یا داسې څه شته دی. موږ باوري نه یو چې داسې څه وي. خو بیا هم قصه داسې وه چې یو لغمانی او یو شیطان دواړه وي ملګري وو، په دغې دښته کې روان وو. نو دا چې دواړو یو بل سره په دې باندې موافقه کړې چې اول به ته ما په اوږو وړې، بیا چې ته ستړی شوې بیا به زه تا په اوږې وړم. نو په دې باندې موافقه شوې ده. اول دغه لغماني شیطان په اوږه کړی دی او شیطان ته ویلي چې ته یو سندره یا یو بیت شروع کړه، هر څومره چې تا توانایي درلوده تا دا بیت وویلې همغومره به دې زه وړم. هغې نه وروسته چې ستا بیت یا سندره خلاصه شوه زه به ښکته کېږم او لغماني ورته وایي چې ته به ما په اوږو خېجئ. په دې باندې موافقه وشوه. نو کله چې شیطان په اوږه کړی دی نو شیطان په لاره کې خپل بیت یا سندره شروع کړې ده او اخر د هغه سندره خلاصه شوې ده، ښکته شوی دی. بیا لغمانی یې اوږو ته پورته کړی دی. نو لغمانی د شیطان په اوږو ناست دی او لغمانی یې سندره شروع کړې ده او سندره هم داسې شروع کړې چې تننې 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 داسې ډېر مزل یې کړی د تننې نه دی خلاص شوی. اخر شیطان حیران شوی چې دا څنګه سندره ده. ورته ویلي چې مونږ خو انډیوالي ده، لږ استراحت راکړه، زه لږ به دمه شو. هغې نه وروسته بېرته ته زما اوږو ته وخېژې. کله چې شیطان د اوږې نه ښکته کړی دی نو همدلته دنه شیطان ورک شوی دی. نو دغه سیمه شیطان ګمک په نامه یاده شوې ده. البته دا یو داستان یو قصه یا شاید یو افوا وي چې ټولنه کې خپره شوې. دوستانو دغه ټولې دښتې دي، خو بیا هم دلته بعضې پانګوالو پانګونه کړې ده او د مالټو ډېر ښایسته باغونه جوړ کړي دي چې لا نوي باغونه دي تر اوسه پورې ثمر ته نه دي رسېدلي. خو انشاءالله چې دا دښتې به هم یو ورځ زرغونې ووینو او الله دې زموږ ستاسو وطن آباد لري. په لاره کې دغه ګډې تاسو ګورئ د شپنکیو دي یا د کوچیانو ډېرې ښې ښکاري، خو په سړکونو باندې روانې دي. دغه هغه دښتې دي لیدونکو چې انشاءالله یو ورځ به موږ تاسو آبادې ووینو، زرغونې به یې ووینو. رب تعالی دې زموږ ستاسو وطن آباد کړي. هغه د کوچیانو خیمې یا کېږدۍ هم تاسو لیدلی شئ په ویډیو کې. د دوی ژوند، د دوی زندګي جلا زندګي ده، بېله زندګي ده. دوی په همدې ژوند کې خوشحاله دي. منګه هم ورو ښار طرف ته نږدې کېږو. نو دا د کیمپ سیمه ده، دې ته کیمپ وایي. دغه ټوله سیمه را سره تاسو ننداره کړئ.
دغه سیمه د تیرګړیو یا د قرارګاه په نوم باندې هم یادېږي چې وړوکی ښایسته بازارک هم لري. دغه بیا کوم سړک چې جوړ شوی دی بابا صاحب یا مهترلام بابا زیارت ته هم تللی دی، ډېر ښایسته او ډېر منظم او ډېر په ماډرنه توګه باندې جوړ شوی دی. دلته دغه سړک ښی طرف ته تاسو وګورئ ډېرې شنې او زرغونې او ښایسته سیمې دي، ښایسته پټي دي پکې او ډېرې ښې ښکاري. باران هم ورېدلی دی او سیمې ډېرې زیاتې زرغونې کړي دي او ښایسته ښکاري. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ ځکه چې د شیطان ګمک سیمه لا تر اوسه موږ تاسو ته په ویډیو کې نه ده ښولې، هغه به هم په اخر کې انشاءالله موږ تاسو ته هغه سیمه هم درښایو او ورسره یو بل څه جالب هم دي، هغه هم ورسره وګورئ. او زموږ له طرفه دې تاسو ته خدای په امان وي، ښه اختر ولرئ او الله مو خوشحاله او آباد لره. لیدونکو دغه هغه سیمه ده چې شیطان کوم یا شیطان ګمک ورته ویل کېږي. دغه دشتو کې ویل کېږي چې شیطان ورک شوی و، نور والله اعلم خدای پوهېږي، خو دا یو داستان یو قصه زموږ په ټولنه کې مشهوره ده. آیا تاسو پوهېږئ چې هغه سړی ولې خفه او یوازې ناست دی؟ دا ځکه چې د دې ټول چکر مصرف هغه کړی دی، نو چې مصرف کوي خرچه کوي خفګان خو برداشت کوي. لیدونکو دغه چینل حتماً سبسکرایب کړئ چې هېر مو نشي، ویډیو لایک او شیر کړئ.